بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ موږ تاسو په سبنیټینګ لګېدلو په کلاس کې سبنیټینګ بیا مو په یو بیټان کو سبنیټینګ وکړو، په دوهم بیټ کې مو هم سبنیټینګ کړی و. نن ورځ به موږ تاسو په دریم بیټ کې سبنیټینګ سره کوو، همداسې به په څلورم او پنځم او شپږم بیټونو کې به سبنیټینګ سره کوو. ګورئ، فرض مثال موږ تاسو ته یو آی پي ادرس راکړل شوی ده 192.168.1.0 صحیح شو سلاش په شپږ کوم سبنیټینګ کړی. اوس که دلته لیکلي 40 دا معنا چې په دې کې سبنیټینګ نه کیږي، ځکه بای ډیفالټ 40 بیټونه په کلاسیک کې آن. کله چې 25 معنا یو بیټان دی، کله چې 26 معنا 2 بیټان دي، کله چې 29 معنا 3 بیټونه آن. صحیح شو. اوس په 3 بیټو کې موږ تاسو غواړو سبنیټینګ وکړو. 1 3 4 5 6 7 8 دا یو اول کور، 2 2 3 4 5 6 7 8 دا دوم کور، 2 2 3 4 5 6 7 8 دا څوم کور، دریم کور. څلورم کور کې څو بیټونه دي؟ 1 2 3 او 4 5 6 8. ګورئ، په څلورم کور کې 3 بیټونه شوي دي. څو بیټونه شوي دي؟ 3 بیټونه. اوس ګورئ، موږ تاسو راځو دې ته قیمت ورکوو. د دې قیمت څو ده؟ 128. د دې قیمت 40 دا خو یاد انشاءالله. د دې قیمت ته 2 که بل وایي د هغه به قیمت څو و؟ د هغه به قیمت 14. اوس به راسي سبنیټینګ، سبنیټ ماسک. سبنیټ ماسک یې معلوموي. کله چې ته غواړې سبنیټ ماسک یې معلوموي کې نو ورته ولیکې سبنیټ ماسک. سبنیټ ماسک د اول کور پوره آن ده 255 کا 4 یو سلاته جمع دي 4 شپه یو 192 جمع دي 240 دا چې سو سبنیټ ماسک. یعنی چې څو نیټورک په کلاس راغلي ټول به سبنیټ ماسک دغه دی. لای ورسته براسي. اوس ته غواړې د نیټورک شمیر شي کې پیدا نیټورکس دا مساوي 2 پورتوان دي آن بیټونه، 2 پورتوان دي څو آن بیټونه. څو بیټونه آن شوي دي؟ 3 بیټونه. ګورئ، په دې کور کې څو بیټونه آن شوي دي؟ 3. 2 پورتوان دي 3 مساوي ده له 8 سره. څو نیټورکونه موږ تاسو سره جوړ شو؟ 8 نیټورک. اوس ته غواړې د هاست شمیر شي کې پیدا کړې. 2 پورتوان دي آ بیټونه منفي 2. 2 پورتوان دي آ بیټونه. څو بیټونه آ پاتې دي؟ 15. صحیح شو. دا مې مساوي ده 2 پورتوان دي آ بیټونه منفي دي 2. منفي دي 2 دا مساوي ده 2 پورتوان دي 15 2 منفي 2 مساوي ده له 10 سره. دا معنا چې ټول خو 2 آی پي دي، خو 10 سپیسیانو ته ته پکې آی پي ورکولی شي. 8 نیټورک لري، په هر نیټورک کې 10 سپیسیان واستولی شي او 10 ته پکې چې ورکولی شي. په نه 8 نیټورک دي، په هر نیټورک کې ته 10 آی پي اډرسونه لري او 10 سپیسیانو ته آی پي اډرس پکې ورکولی شي. دا یو براډکاسټ راځي او بل ایډر راځي سي 2. صحیح شو. ته دې جو مشکل نه. اوس براسي فرض مثال نیټورک ای اول نیټورک ته غواړي چې برابر کړي. صحیح شو. سبنیټ ماسک د ټولو یو شان دی، د ټولو سبنیټ ماسک بس دغه د بل نه. صحیح شو. اوس ګوره 192.168 دلته راځو سایز غټو ورته 192.168.1.0 دا د نیټورک ای معنا اول نیټورک. دا به چې سي آی ډي سي. بیا 192.168.1.1 به چې سي سٹارټ آی پی سي. بیا 192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.1 انډ آی پی به څوړ معلوموي تر څو پورې کلاسي 10 پورې. ښه، په هر برانچ کې 2 جایدل کنه جایدل له 0 تر 1 پورې څو کې 2 له 0 تر 1 له د 1 سبا یو کم کې 10 راځي کنه راځي. دا به انډ آی پی 192.168.1.1 به چې سي براډکاسټ. ګورئ، موږ ویلو دلته خو دغه آی ډي کې راغی دا براډکاسټ. له آی ډي او له براډکاسټ سره ټول 2 شو کنو. نو اوس له 0 تر دغه 1 پورې 2 پکې کنه پکې. دا دی اول نیټورک. دا دی اول نیټورک. راځو دلته راځو نیټورک ای باندې کار کوو. په چی باندې
نیټورک بي باندې کار کوي. صحیح شو. آی پی ادرس 192.168 ګورې سبنیټ ماس د ټولو یو شان ده. ډاټ 1 ډاټ کا د دې اینډ آی پی براډکاسټ څو ده؟ 1 د دې چې سي آی ډي سي 192.168.1.3 سٹارټ آی پی سي 192.168.1.4 192.168.1.15 د دې براډکاسټ په څوړ معنا دي د دې له براډکاسټ جمع دي ټول آی پی اډرسونه د دې براډکاسټ څو ده؟ یو ده. جمع دي په هر برانچ کې ټول آی پی اډرسونه څو دانې دي؟ 2 دي کنه 2 او 1 3 له 3 څخه یو کم کا 2 او 3 نه ګوره 1 دا ده کنه براډکاسټ جمع دي د دې ټول آی پی اډرسونه 2 او 1 3 له 3 یو کم کا 2 دا به چې این آی پی معنا ورسته آی پی د دې برانچ کې تو کولای 192.168.1.3 به چې سي براډکاسټ آی پی دا دوا راځي اوس په دریم نیټورک ته ځکه ته نیټورک جوړي نیټورک डी सी صحیح شو. ګور 192.168.1 دا څوک ختم ده 4 به دې ته آی ډي ورکړي. صحیح شو. 192.168.1.15 به چې سٹارټ آی پی سي 192.168.1.6 صحیح شو. بیا 192.168.1.1 192.168.1 د دې براډکاسټ معلومه یې د دې براډکاسټ څومره ده؟ دا د مخکینی براډکاسټ 3 جمع دي ټول آی پی ټوله څو ده په هر کلاس کې په هر نیټورک کې دوی درسته کنه د رادیو له براډکاسټ سره ګوري هاس په دې په ادرسونو شمیر کوي. صحیح شو. دوی درس جمع دي 3 څو کېږي 2 جمع دي 3 15 دوی درسو 3 کې 15 یو کم کا څلور دا به اینډ آی پی سي 192.168.1.15 به چې سي براډکاسټ آی ډي سي براډکاسټ آی پی. صحیح شو. راځو په څلورم نیټورک څو نیټورک به جوړ شي؟ اته نیټورک. صحیح شو. نیټورک ای نیټورک ډي راځو په 192.168.1 دا څوک ختم ده 15 کې شپږ به دي آی ډي سي 192.168.1 به چې سي سٹارټ آی پی سي. بیا په راځو 192.168.1 اتنوي 192.168.1 192.168 بیا به دغسې 168 وروسته به څه راشي .1.9 پسې به بیا سل 1 سل 1 سل 2 څه وړ به اینډ آی پي معلوموي. مخکینی د مخکینی نیټورک براډکاسټ 15 ده که نه ده جمع دي ټول آی پي ادرسونه 2 دي که نه دي 15 او 2 1 سل 20 یو ترې کم کا 1 سل 20 دا به اینډ آی پي سي 192.168.1 20 به چې سي براډکاسټ آی پي سي. صحیح شو. رابسې بل نیټورک ته نیټورک ایف نام. صحیح شو. اوس به راشي 192.168.1 دا څوک ختم 130 به دې چې سي آی ډي سي 192.168.1 به چې سي سٹارټ آی پي سي دا به دې ورته داسې کو بیا پسې راسه 192.168.1 بیا 192.168.1 بیا 2 همداسې 192.168.1 د دې براډکاسټ معلومه یې دا براډکاسټ به راواخلي د دې مخکینی براډکاسټ 120 جمع دي ټول آی پي ادرسونه 2 120 او 2 راځي تقریبا 190. صحیح شو. 20 او 3 څو کېږي 20 او 2 190 یو به ترې کم کې 158 دا به چې سي اینډ
اینډ آی پی سي بیا 192.168.1.9 براډکاسټ آی پی سي په دې ځای ان شاء الله مشکل نه وي. اوس به پسې راشي دلته رابسې بل نیټورک ته. څو نیټورک جوړولی شو؟ ټول 8 نیټورک. نیټورک اف سی چې ده اف صحیح شو. ګوره آی پی اډرس 192.168.1.9 څو کې ختم ده 195 کې 180 به چې آی ډي سي 192.168.1.1 به چې سٹارټ آی پی سي سٹارټ آی پی صحیح ده. سٹارټ آی پی دا باندې بیا به انټر کې 192.168.1.1 بیا به 192.168.1.1 دا به 192.168.1.1 براډکاسټ پاسورډ معلومه مخکینی براډکاسټ 195 جمع دي ټول اف اډرسونه 2 195 یو سلو یو نیوي یو تیر کم کا یو سلو نیوي به چیسی اند آی پی سی او 192.168.1.1 یو سلو یو نیوي به براډکاسټ آی پی سی صحیح شو. اوس پسې راځو دلته یې بل دلته پسې جوړوم نیټورک جی راځو 192.168.1.1 دا څو کې ختم ده 192.168 آی ډي سي 192.168.1.1 سٹارټ آی پی سی 192.168.1.1 انډیا معلومه ویبسایټ بیا 3.4.15 انډیا معلومه ان پاسورډ معلومه مخکنی براډکاسټ جمع دي ټول آی پی مخکنی براډکاسټ یو نیوي جمع دي ټول آی پی 2 دا 223 یو کم کا 222 دا به چیسی ان آی پی سی 192.168.1.2 به چیسی 223 به براډکاسټ آی پی سی صحیح شو. اوس پسې راځو بل دلته پسې جوړوم کا راځو نیټورک ایچ ته راځو صحیح شو 192.168.1.1 د دې براډکاسټ په څو وي 192 څو راځي خدا ده 230 څو راځي 240 به چیسی آی ډي سي 192.168.1.2 به براډکاسټ صحیح نه سٹارټ آی پی سی دا به چیسی سٹارټ آی پی سی 192.168.1.1 دې ان په څوړ معلومه براډکاسټ مخکنی براډکاسټ جمع دي ټول آی پی مخکنی براډکاسټ 230 جمع دي ټول آی پی 230 یو کم کا دا 245 دا به چیسی انډ آی پی سی 192.168.1.2 دې براډکاسټ آی پی سی ګوري مختصر څو نیټورک جوړ شو 8 نیټورک یا 2 3 4 5 6 او 8 نیټورک جوړ شو دا 8 نیټورک او په هر نیټورک کې څو پیسان ورسېدل 10 پیسان یو کډیو براډکاسټ دی نو دغه وو سبمیټینګ په ویب سپیډ مشکل خو باندې راځو لومړی پوښتنه ته ځواب یې ښه. اوس راځو موږ تاسو غواړو چې یو بل بیټم انکو یو بل بیټم چیک کوو انکو راځو دلته موږ تاسو آی پی لیکو 192.168.1.0 سلاش ویس کوم کو دا څه لیکما 28 معنا څلور بیټان و 2 3 4 5 6 و اته یو کور و 2 3 4 5 6 و اته دوم کور و 2 3 4 5 6 و اته دریم کور په کلاسیک کې موږ ویلو درې کور چي دي بای ډیفالت نیټورک دی درې کور چې دی بای ډیفالت نیټورک دی څو بیټ نور کانسو څلور بیټ نور کانسو کنه څلور بیټ نه صحیح شو قیمت 2.2 این فاساس چې له دې طرفه راشتو چې صحیح ده د دې قیمت برابر 30 د دې قیمت برابر 40 د دې قیمت برابر 2 د دې قیمت برابر 5 ګوره
2 په توان دي 0 1 2 په توان دي 2 2 بیا 1 2 بیا 2 په توان دي 2 4 بیا 2 په توان دي 3 8 بیا 2 په توان دي 4 14 2 د څه شپې دا خبره مخکنی زیاده. اوس سبنیټ ماسک په څه ورکړئ؟ سبنیټ ماسک مې مساوي ده 255 اول کو 255 دوم کو 255 دریم کو څلورم کو څو راځي 240 دا سره جمع کړئ څو راځي 240. د نیټورکونو شمېر معلومات نیټورکس مساوي ده 2 په توان دي ان بیټونه څو بیټونه ان دي 4 بیټونه صحیح شو 2 په توان دي 4 مساوي ده څو سره ده 14 نیټورک ته چک کولای شي جوړولای شي. د هاست شمېر چې معلومه یې دا مې مساوي ده 2 په توان دي 8 بیټ څو بیټونه 8 دي 4 بیټ 8 دي که نه دي 4 دا مې مساوي ده له څو سره 14 منفي دی 2 ولې یو آی ډي یو برودکاسټ څو به راشي 14. دا معنا ته 14 نیټورک دې جوړ کړو په هر نیټورک څو پیسې واستولی شي 1400 پیسیانو ته آی پي اډرس ورکولی شي یو به یې آی ډي بل به یې برودکاسټ وي. ګوره څومره چې د نیټورکونو شمېر زیاتېږي هغومره د پیسیانو شمېر کمیږي صحیح شو. نو دا به اوس ته څو کلاسه جوړ کړې ته به اوس جوړ کړې څو نیټورکه 14 نیټورکه. فرض مثال اول نیټورک دې جوړ کړو دې ته به 192.168.0/6 آی ډي 192.168.1/6 سټارټ آی پي. اوس د دې اینډ آی پي به څوک پیدا کوي برودکاسټ. ګور اول ورباندې پیدا کړه له آی ډي او له برودکاسټ سره څو کې ځایږي 14 و 14 ته پرکار له 0 تر 15 14 پرکې کنه پرکې له 0 تر څو 15 له 15 سره یو کم کې 14 192.168.1/14 دا به چک اینډ آی پي کې او 192.168.1/15 به چک برودکاسټ دا یو صحیح شو. دوم نیټورک څه ته جوړوي دا دوم نیټورک وویل کې 192.168.1 دا په څو کې ختم ده 15 کې ختم ده کنه ده ختم 14 به دي آی ډي 192.168.1 ولس به چک سټارټ آی پي 192.168.1 ان سی معلومات څوړ به معلومات ګوره برودکاسټ دي څو ده جمع دي ټول آی پي لایډي ولا سره 14 راځي کنه راځي لایډي له برودکاسټ 14 15 یو تر کم کا دیس ان به چک دا به ان آی پي 192.168.1 یې درس به چک برودکاسټ آی پي صحیح شو. راسب سي دریم نیټورک ده دا دریم نیټورک 192.168.1 دا څو کې ختم ده یو د څو د درس په دې چک آی ډي 192.168.1 درې درس به سټارټ آی پي 192.168.1 ان سی معلومات دی برودکاسټ جمع دي ټول آی پي دا څه شو دی برودکاسټ څو ده یو د جمع دي ټول آی پي 14 دی وڅلوي کې یو کم کا شپږ څلوي اینډ آی پي 192.168.1 وڅلوي په چسي برودکاسټ همدغه سي تر اخره کلاس مشکل باندې کیږي اته وایي هم دې ډول سره تاسو کولای شئ تر 14 نیټورک جوړ کړئ کله چې تاسو 14 نیټورک تر رسیږي تاسو د تدریس شمېر 255 ته ورسیږي. نو دا و د موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې یو څه